افغانان ورونو بریکینګ نیوز دی چې لر او بر پنجاب د کرکټ په وجه باندې په انګلند په انګلستان په لندن په لیسټر ښار کې چې ایشیا کپ د انډیا او د پاکستان میچونو د هغې نه وروسته ډېر سخت جنګونه دي، جنګ اوس هم روان دی او یو بل سره زخمي کړي د ما قسم لګولی دی. په دې باره کې خبرې کومه. بله ورځ د ایلمنډۍ یو ملا د پنجاب یو ملا راپاڅېدلی او هغه چې دی په محمد نبي په نوم باندې نیوکه کړې وه، په اسلام سره په ټکر کې دا ګڼلې وه. خو زه به انشاءالله نن تاسو ته په ثبوت باندې وښیم چې قاضي اعظم ویل چې دا ګناه کبیره ده او د یو کتاب حواله به هم درکړم، د عربۍ کتاب دی چې هغې کې تاسې بیا سرچ کولی هم شي چې قاضي اعظم ویل چې دا ګناه ده. او بل د شعیب اختر یو ویډیو هم در باندې وګورم چې د مور خور کنځلې په کرکټ کې کړي په ګراونډ کې، نو هغه هم در باندې خلک ګورم. خو اول لازم د لیسټر جنګ ته په انګلند کې چې کوم ګوره و چې څه کاري هغه برېبي دی موږ پورې خندل چې موږ پښتانه یا موږ افغانان چې دی جنګ کوو او دی ډېر 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 پرمختګ دي او ډېر سبب بې جنګه دي. نن زه د هغه خلکو نه پوښتنه کوم او اول د شعیب اختر ته دا پیغام ورکوم چې पंजाबी को प्रिंटी लगा दिया लिस्टर में کنه او زه هغه خلکو ته دا وایم چې شرم د پکار دی چې تاسو راځي پښتو مې وای، تاسو د شوی اختر په سر موږ ته کنځل وکړي، تاسو د پنجاب په سر موږ ته کنځل وکړي چې موږ افغانان جنگیان یو، موږ په دوبۍ کې جنگ کوو یا په بل کې کوو. تاسو نن ولې دا یو پنجابي بل پنجابي په انګلند کې چې دې ځان ته تعلیم یافته وي او پرمختګ هیواد دی، دلته ولې د کرکټ په سر باندې جنگ کوي، یو بل سره وخی او زخمی کوي او په زرهاو پولیس راځي. نن به تاسو تور وګورم چې تاسو را پاسې گئی او تاسو دغه پنجابي له دې پنجابي په مقابل کې ویډیوګان وکړه. تاسو موږ له تکرار سره مهربانه په پښتو خبرې کوي چې موږ د افغانستان پښتانه افغانان چې جنگ کو دی ولې نن جنگ کوي، ولې دی جنگ د کرکټ په وجه باندې خبره ده چې تاسو تور په وګورم. بل افغانان ورونو بل ورځ د پاکستان یا د پنجاب یا د ایلمنډۍ یو مولا را پاسېدلی او هغه د محمد نبی چې زموږ اساسي کرکټ اتل قهرمان دی، هغه دغه نوم ویل چې دا محمد نبی ویل چې دا د اسلام سره په ټکر کې دی. اول سوال زموږ دا دی چې په دنیا کې څومره محمد نبی دي، دا د بل چا نوم ولې نه اخلي، ولې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړي نوم اخلي د کپتان؟ اول دې ته سوچ پکاره. بل قاضي اعظم ویل چې دی دا بالکل ګناه ده. اندالته یو کتاب دی موجد السلام د چې په عربی کې نوم دی، دا د دنیا مشهور کتاب دی د عربی. په دې کې لیکلي دي چې قاضي اعظم چې دی قاضي اعظم دې ته باید جنا ویل شي. قاضي اعظم ویل چې دا ګناه ده، خو دا خبره سره کومه نو په دې کې لیکلي چې جنا چو دا اسماعیل دا د پیغمبر د اسماعیلن هغه ډله ده چې هغه د پیغمبر علیه السلام په خلاف باندې ده، پیغمبر علیه السلام توهین کوي، دا هغه ډله ده او دا دغه چې دی جنا دا د هغې ډله نه دی. بل قاضي اعظم یعنې قائد یعنی لیډر، دا خو ته صرف منګه تاسو زمونږ تاسو مشر یا لیډر چې دا خو پیغمبر علیه السلام قائد خو زمونږ هغه دی. نو قاضي اعظم محمد علي جناح ویل چې دی دا بالکل زما په حساب ما د علماو نه پوښتنه وکړه چې دا بالکل ګناه کبیره ده. په دې باندې زمونږ پښتانه مولیان وغږېږي او دغه کتاب حواله دې ورکړي چې دا یو ډېر مشهور کتاب دی. په دې کې ښکاره د غټو که په دنیا کې خلک تېر شوي د هغې په باره کې لیکل شوي دي، د عربۍ کتاب دی، موږ نه دی لیکلی موږ افغانانو. او په هغې کې واضحه ده چې قاضي اعظم محمد علي ته نشي ویلی، په دې کې ته صرف دغه ویلی شي جناح ویلی شي، ځکه چې قائد چې دی لیډر چې دی هغه زمونږ پیغمبر علیه السلام دی. نه دغه دی. نو دا هغه عالم ته زمونږ جواب انشاءالله ورغی او دغه کتاب تاسې وګورئ او د تاسې ته هم افغانان ورونو چې پس د دې نه به خالي جناح وایي قاضي اعظم ویل چې دا ګناه ده او د ګناه نه به ځان ساتي. چې څوک یې وایي قاضي اعظم هغه بالکل په ګناه کې اخته کېږي او هغه ګناهګار دی. نو دغه کتاب نن مې ورکړی، دا کتاب هم تاسې سرچ کولی شئ. او بل افغانان ورونو سوال دلته پیدا کېږي چې د پاکستان د پښتانه لوبغاړي ته نه ښیم د کرکټ د پنجابي هغه کوم لوبغاړي چې دي د پاکستان خپل چینل دی هلته ورشي دې ته یقین وکړئ مونږ نه دی په روژه نه پوهېږي، رکعتونه نه پېژني، یو شی نه پېژني. خو د پنجاب یا د ایلمنډۍ ملا راځي زما د افغانستان لوبغاړي چې په کرکټ ګراونډ کې لمونځ کوي په هغې باندې دغه ورکوي فتوا ورکوي چې دا نوم یې ناجایز دی. نو خبره دا ده چې خپله مه ګورئ کرکټران د هغې مونږ نه دی زده، هغه محمد امیر نه دې پوښتنه وکړه، محمد حافظ نه دې پوښتنه وکړه، کامران دی که څه شی دی اکمل هغې نه وګوره، هغه انټرویو نشته دی په مونږ نه پوهېږي. بل د شعیب اختر چې مونږ ته یې پیغامونه راکول چې تاسې کنځلې کوئ زموږ لوبغاړي هغه دغه سره ویل چې تاسې کنځلې کوئ. د شعیب اختر کنځلې دلته دغه ویډیو درته پلی کوم په اردو ژبه کې ده، په پنجابي ژبه کې ده چې دا د کرکټ ګراونډ کې د مور خور کنځلې د انډیا یو لوبغاړي ته کوي او بیا په هماغه انډیا چینل باندې دا کینی ډانسونه کوي، بیا په هماغه انډیا چینل باندې دا کینی د پاکستان په خلاف خبرې کوي. او دلته وګورئ د اخلاق وګورئ، دې موږ ته تمیز ښیي، دې موږ ته افغانانو ته دا ویډیو تاسې وګورئ په پنجابي کې د ترجمه کړه، خو دې هم تباه او برباد کړه او همیشه هم د افغانانو پسې راغست.